ولسمشر غني د لوړې مراسمو څخه راوروسته نن ورځ د افغانانو لپاره ډیر زبردست اقدام وکړ. ولسمشر غني 40,000 کسان څنګه پر کار ګماري او چیرته به دغه کسان کار کوي، دا ټول جزئیات را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. حکومت وایي د یوې میاشتې په لړ کې به 40,000 کسانو ته کاري زمینه برابره کړي. د حکومت اضطراري کمیټې په خپله تازه غونډه کې ویلي چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به 40,000 کسانو ته د کار او شغل اسانتیاوې برابرې کړي. په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي انکشاف له ادارې غوښتي چې د ولس د بېوزلۍ او فقر په نظر کې نیولو سره دې ژر تر ژره 40,000 د کار او روزګار بستونه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز په ترڅ کې هم د ګڼ شمېر بېوزله او بېروزګاره هیوادوالو غوغا راپورته شوه چې ولس له ګڼو ستونزو سره مخ دی. حکومت په همدې اضطراري غونډه کې د بېځایه شویو او بېوزلو سره د غنمو پر ویش او مرستو هم خبرې کړې دي. تېره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لوري غږ وکړ چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي او له کرونا ځپلو سره د مرستې ته راودانګي. دوی همداراز په خپل بیان کې پر نړیوالو مرستندویو سازمانونو هم غږ کړی و چې د اړتیا پر مهال د افغانستان له بېځایه شوو او کرونا ځپلو کورنیو سره خپلې لومړنۍ بشري مرستې وکړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.